بسم الله الرحمن الرحیم. اباسین صاحب ما ته ویلي چې په دې باندې مونږ خبرې وکړو چې زمونږ تعلیم چې دی دا معاشرې ته ولې لا نړ. نو د علم چې دی نو درې غټ میدانونه دي. یو ته مونږ اجتماعي ساینس وایو چې انګریزي کې ورته سوشل ساینسز وایي. دویم ته مونږ بنیادي ساینس وایو چې هغې ته بیسک ساینسز وایي. او دریم چې دی نو دا عملی ساینس دی. هغه ساینس چې ته یې معاشرې ته وړی شي. ساینس د تجربې او مشاهدې په لار هغه ذهني او عملی هڅو ته وایي چې د موجوداتو او د دوی د خپلمنځي عملیاتو په شا د کارفرما اصولو موندل او زده کړه پې کېږي. د ساینس بنیادي پیژنګلو دغه ده، ډیفینیشن چې ورته موږ وایو، تعریف. ساینسي حقیقت هر هغه خاصیت ته وایي چې کچ کېدی شي او پړتالې کېدی شي. چې کچ کېدی شي او پړتالې کېدی شي، یعنی هر څوک یې ازمایلی شي، سر دوباره یې کچ کولی شي. اوس تاسو ووایئ چې معاشرتي علمونو ته ساینس ویل پکار دی او که نه؟ چې دا سوشل ساینسز ورته مونږ وایو. زمونږ کوشش دا دی چې مونږ ستاسو په ذهن کې هغه ارتعاش، هغه خارښ پیدا کړو چې د پوهې طرف ته مونږ لاړ شو. او دا مونږ ته چې څوک څه وایي نو دا هم بنیانو ډیفاین کړي دي. آیا دا مونږ ته منظور دی او که نه؟ او مونږ کوم الټرنیټیو متبادل دی له ورکوو؟ نو تاسو وایئ چې دا معاشرتي علوم چې دي دا ساینس دی او که نه؟ زه وایم دا ګل ښکلی دی، خو د ښکلا تلې نشته. څومره ښکلی دی. د دې مطلب دا دی چې دا مونږ کچ کولی نه شو. بله خبره دا ده لکه که مونږ له پیمانه ږدو نو څه به وایو چې 2 ګزه ښکلی دی، 2 منه ښکلی دی، 2 ګنټې ښکلی دی. هېڅ پیمانه د ښکلا نشته چې مونږ یې پې کچ کړو. دویمه خبره دا ده چې ستا په نظر کې دا زما په نظر کې چې څنګه دی دا ستا په نظر کې هم دی؟ نه، کېدای شي ستا په نظر کې یو بل ګلیا د دې نه ښکلي. د دې مطلب دا دی چې نمبر 1 ساینسي حقیقت هغه دی چې کچ کېدی شي او بیا دوباره کېدی شي، پړتالې کېدی شي پښتو کې که مونږ وایو. نو ګل ښایست نه کچ کېدی شي او نه بل سړی تا سره اتفاق کوي. خو که د دې مقابله کې زه ووایم چې دا لیپټاپ 2 کیلوګرامه دی نو ما سره په کیلو کې دی راغی، ما کچ کړی شو. او که دا په افریقا کې څوک کچ کوي، که په یورپ کې کچ کوي او که پاکستان کې کچ کوي، دا به هم دقه 2 کیلوګرام وي. نو د ساینس بنیادي صفت دقه دی چې کچ کېدی شي او دوباري ټیسټ کېدی شي. تا سره په دې کې څوک دغه کولی شي، ته ځان له ملګري پیدا کولی شي، خو په دغه ښکلا کې ته ځان له نشي پیدا کولی. نو هغه ساینسي حقیقت نه دی او دا 2 کیلوګرامه ساینسي حقیقت دی. اوس که مونږ ووایو یو ګټه 2 سیره یا 2 کیلوګرامه ده نو دا مونږ تللی شو او بل څوک هم تللی شي، یعنی دا کچ کېدی شي او سر دوباره په هر ځای کې ازماین هم کېدی شي. نو دا ساینسي حقیقت دی. د اجتماعي ساینس اصلي غرض د معاشرې جوړښت او اصلاح ده. تاسو چې ورته سوشل ساینسز وایي، رایټ؟ د دې بیسک مقصد دقه دی. د بنیادي ساینس اصلي غرض هغه الټیمیټ ایم چې ورته وایي هغه یو سکویز آوټ د کریم فرام د هول سبجیکټ. نو د بنیادي ساینس اصلي غرض د موجوداتو د فطرت زده کړه ده.
the nature of whatever you see in this world. This is the basic sense, بنیادی سینس. او یا به دا وایو چې موجوداتو کې مونږ کوم عملیات وینو دا ولې کیږي. د دې ولې جواب چې دی نو دا بنیادی سینس ورکوي. چې د ولې جواب پکې نه نو دا تحقیق نه دی. مونږ اکثر پی ایچ ډي ایم فل ډیګري ورکو خلکو له، که تاسو هغه تفصیل سره وګورئ آیا هغه پکې د ولې جوابونه ورکړي دي؟ وایې پکې شته، ځکه د تیسیس کریم چې دی هغه وایې دی ولې داسې کیږي او دکه ولې جواب تاله ساینس درکوي. کني بیا د یو ریسرچ محققو او د نیوز ریپورټر په منځ کې بیا فرق څه شو چې هغه هم کیسه کوي او تم کیسه کوي او تجزیه نه کوي، د ولې جواب نه راوباسي، نو بیا په هغې کې فرق نه کیږي. بنیادي ساینس د دې ولې د ممکنو جوابونو لټون دی. د بنیادي او عملي ساینس په هکله به دا ووایو چې د بنیادي ساینس پوهان د یو فطري عمل په شا د کارفرما اصولو د زده کړې دپاره اډانې جوړوي، او عملي ساینسدان چې دی چې هغه په یو انداز کې مونږ ویلی شو چې انجینیر دی، هغه د اډانې جوړولو دپاره زده کړه کوي. که زه درته دا په انګریزۍ کې ووایم نو دا به لږ ډېر سمپل شي چې د ساینټسټ build to understand. They design experiments, they design structures, they design the rigs for property measurements to understand the principles, and the engineer understands to build. One builds to understand and the other understand to build. دا د عملی ساینس او د بنیادی ساینس په منځ کې فرق دی. درستې نړۍ ته دغه ولې جوابونه دي را برسېره کي. ساینس پوهان د معاشرې په کار د یو اډانې د جوړولو دپاره د بنیادي ساینس د پوهان د را برسېره کړو اصولو زده کړه کوي. بنیادي ساینسدان چې دی نو هغه د ولې جوابونه راوباسي او بیا دغه جوابونه انجینیر استعمالوي او معاشرې ته هغه د اصولو هغه آوټکم وړي. دې بیلو بیلو میدانونو کې چې کوم زده کړې کیږي د دوی معاشرې ته د وړلو لارې کمې دي. دا به څنګه مونږ معاشرې ته وړو؟ دا موسټ امپارټنټ کوېسچن دی د یونیورسټۍ دپاره. زما یونیورسټي فیل شوې ده ځکه چې نه ما خپل ساینس معاشرې ته وړی دی او نه مې دغه اجتماعي علوم چې کوم تاسو سوشل ساینسز ورته وایې، ځکه چې ما ډیګري ورکړې ده د ماسټر او د پی ایچ ډي، خو هغه ته ګاډي ته د خطو چل نه ورځي. هغه په لار کې چې بل ګاډی راشي هغه ته د لار ورکولو چل نه ورځي. ستاسو په کلو کې که چېرته تنګه کوڅه او خره پیځي نو تاسو چېرته ابزرو کوئ، لږ غونته ټایم ورله ورکئ چې هغه تنګې کوڅې ته مخامخ شي نو هغه ټول خره کتار شي او بیا ځان ته وګورئ او خپل قوم ته وګورئ او نورې دنیا ته وګورئ چې هغې څه کوي. نو که چېرې زما معاشرتي علوم معاشرې ته تللی وي نو زما معاشره کې به افراتفري نه وه. مونږ به په یو اواز را جمع کېدو، په یو اواز به تښتېدو، په یو اواز به ودرېدو او پټېدو به. نن که ستا په معاشره باندې هر قسمه توپان راځي او تا ته که هر څوک چغې وایي، باوري قیادت په دې وطن کې نشته. دا ځکه چې زموږ معاشرې نه دی جوړ کړی. مونږ لیډر ګناهګار وو خو زموږ د معاشرې پکې ډېر لوی کردار دی. دا خبرې رانه پاتې نشي. د بیلو بیلو میدانونو کې چې کوم زده کړې کېږي د دې معاشرې ته د وړلو لارې کمې دي. اوس راځو هغه اړخ ته چې زموږ علم او پوهه معاشرې ته ولې نه ځي. نو دلته دوه خبرې راځي. د ساینس معاشرې ته د وړلو مطلب دا دی چې ما یو ساینسي اصول زده کوم نو آیا
دا اصول زما په کار راغی او که نه تا د فزیکس یو لا زده کړه ته کور ته لړې مور ته دې ووایي چې بیبي ما نن نیوټن لا زده کړی دی نو که مور دې زوروئ دا مخ به درله ووایي چې ښه زه په نیوټن لا څه کوم خو که تا ورته د هغې آوټکم وښوم چې یاره دې لا مطابق زه تا ته دا ویلی شم چې دا ګاډی په دومره سپیډ کې ځي نو دې ټایم له به دې رسي پریډکشنز د دې په بنیاد زه کوم ما زه د ګاډي وزن هم د تعین په دې کوم چې زما په دې سپیډ کې ګاډی په کار دی دې وزن به دومره ما دا چل زده کړی دی نو به درته بیا وایي چې تا ټیک سبق ویلی دی نو دغه اصول زما په کار راځي او که نه دا به معاشرې ته هله ځي چې د دې زده کړو اصولو په بنیاد زه یو آله جوړه کړم چې کوم فزیکس کیمسټري یا بایولوژي ما زده کړې ده د هغې په بنیاد زه څه شی جوړ کړم او معاشرې ته یې اوسم نو زما ساینس وال هغې په کارېږي که نه خو که زما مارکیټ کې هر څیز چینی پروت دی برطانوی پروت دی او امریکنی پروت دی دا اویا کاله ما سره ساینس ووایي په دې خبرو باندې سوچ وکئ تاسو به سبا وزیران یې تاسو به سبا پالیسی میکرز یې سیکټران به یې پرنسپلان به یې وایس چانسلران به یې استادان به یې په دې دا معاشره پوه کئ چې دا موږ وخت ضایع کوو چې دا سبقونه وایو زه یو دارو جوړ کړم او هغه د ناروغتیا علاج کوي زه یو ریډیو یا پکې جوړ کړم او هغه د بنیانو په کار راځي نو دغه ساینس زما د په کارې شو یو سړي ټکې سبق نه دی ویلی خو د تیلو ډبه یې جوړه کړه د تیلو دا اور چې پې موږ ورته کوو ټکې سبق یې نه دی ویلی خو د تیلو ډبه یې جوړه کړه او د درستې نړۍ په کار ده نو تاسو ووایئ هغه سړی ښه شو او که هغه 50 سندونه چې ورسره دي خو په هولډر کې بلب نشي اچولی پی ایچ ډي هم ورسره ده ایم فل هم ورسره دی ماسټرز هم ورسره دی او ډېر لوی چې خبرې هم کوي نو نینو ټیکنالوژي نه کته نه راځي خو په هولډر کې بلب نشي اچولی نو هغه انپړه سړی چې تیلو ډبه یې جوړه کړه هغه ښه شو او که نه دا د پنډې ګرو سړی ښه شو په دې باندې مخکې ځو د درستې نړۍ جواب بدایي چې د تیلو د ډبې موجد چې دی دا د کار سړی دی او هم دله پیسې ورکوئ چې دا رنګ نورې جادونه وکړي او د کام حال او اقتصاد مخ په وړاندې بوځي او په دې پی ایچ ډي او تحقیق 65% وخت مه ضایع کوئ ځکه چې دا محقق یو خوا د 4 انو ښېګړه نه کوي او بل خوا غټې غټې خبرې هم کوي په وړه کرسۍ نه کیني غټه کرسۍ غواړي که موږ وګورو نو د مایکروسکوپي بابا چې ګڼلی شي هغه ته لیون هایک father of microscopy and father of microbiology it is لیون هایک هغه له د مورنۍ ژبې نه بغیر اسم نه ورتلل پلار به د فروټو دپاره ټوکرۍ جوړولې او د دغه کاروبار نه خوښ نو دی د کپړې په کارخانه کې نوکر شو او د هغه تارونه بیلولو هغه زمانه کې به کارخانه اولډ فیشن کارخانه وه نو د دا سوچ راغلی دی چې که داسې څه وی چې دا تارونه پې لږ غټ ښکارېدی نو دې بیلولو کې به ماته اسانه وه او د دغې نه د مایکروسکوپ کنسپټ اخیستی دی او هغه په خپل ژوند کې مایکروسکوپ 260 ځله یو څیز پې غټ کړی دی 260 ځله اوس مونږه 2-3 میلیونه ځله یو څیز غټو هم د هغه لیون هایک خو هغه له د مورنۍ ژبې نه بغیر بل څه نه ورتلو او رایل سوسایټي اف انګلند چې وه هغې به ورته سموده پس ریکویسټ راولېږو چې یاره صاحب ته دا څیز وګوره چې دا څنګه دی لکه د حیرانتیا خبره ده چې انسان په دې ځمکه په میلیونونو کاله باندې اوسېدلی و خو هغه ته دا پته نه وه چې زه د سیلونو نه جوړ یم دا ورته لیون هایک وښو د باډي سیلز چې دي دا په لومبي ځل لیون هایک دنیا ته وښول د نوک سټرکچر یې پکې وکړو چې داسې شی دی مخکې ځو زه دا خبرې ډېرې اوږدوم نه خو
مایکروسکوپي د لیونهایک مایکروسکوپ بلډ سیلز خلکو ته وښول بیکټیریا چا نه پېژند هغه خلکو ته وښو چې بیکټیریا څنګه وي د مادیاتو د ساینس د وجود نه هیڅوک خبر نه و که زه درته دا ووایم چې میټیریل ساینسز چې کوم دي د دې پوهه صرف دومره وه صرف دومره چې لوهار له به د اوسپنې پاله یا رمبې یا لور وړو نو هغه به د اور په انګیټه کې کېښودو چې سور به شو نو سټک به یې ورله راوبغو یو څو ځله به یې ووو او بیا به یې زر یخ کو وی به دا تیره شو او کلک شو سټیپ اینډ شارپ دا دوه پراپرټیز به پکې راغلو نو چې د دې د ولې جواب نه و ځکه چې انسان هغه ځای ته رسېدی نه شو د انساني د سترګې ریزالوینګ پاور هغه مره نه و چې هغه اوسپنه کې څه کېدل چې هغه ده لیدلی وي دا بیا په 1932 کې چې کله الکترون مایکروسکوپ راغی نو د هغې نه خلک خبر شو نو تر دغې پورې چې څومره نالج و تر 1932 پورې مایکروسکوپ کار 1960s کې شروع کړی دی الکترون مایکروسکوپ او د لیونهایک دا په 1600 پوچا کې دی نو خود دې هغه ریزولوشن ته نه وتلی نو دې ته به امپیریکل نالج وي یو ډو دس اینڈ دس هیپنس you put the tool, iron tool in the fire, and when you heat it up, when it is red hot and you hit it with the hammer, it sharpens, then you cool it. So you freeze the structure at which you have hammered the material. Right? چې دکه دې وکې دغسې نو داسې کېږي ولې کېږي د دې جواب نه د دې مطلب دا دی چې میټیریل وو میټیریل انجینیرینګ ومو خو میټیریل ساینس نه و د ولې جواب پکې نه و چې د ولې جواب نه نو دا ساینس نه وي بیا راځو لږ غوندې مخکې دغسې فیراډې هم ساینس پوهه نه و فیراډې چې دی په یو پریس مشین کې اپریټر و او هغه زمانه کې به هغه هینډل باندې تاوو به ډېر په زور باندې د پریس کار چې و دا به ډېر ګران و هارډ لیبر و نو دی په هغې کې نوکر و او د هغې نه سوچ راغلی دی که موږ مقناطیس داسې تاوو او هغې ته یو سرکټ جوړ کړو هغې ته به بجلي ځي دا د بجلی ډسکورر و باډي سیل درته لیونهایک وښو او د بجلی ډسکور فیراډی و دواړه انپړ و لږ غوندې انساني تاریخ ته ګورو او یوازې بجلی یې خلکو ته ونه ښوله بلکې د بجلی قوانین چې دي ساینټیفک لاز نن سبا چې تاسو کوم فیراډیز لاز وایئ هغه هم دې سړي خلکو ته وښول چې داسې وکړې نو داسې به کي